طالبان یو ځل بیا خبرو لپاره د مذاکرې میز ته حاضر شوي دي. د امریکا د نوې ادارې له رامنځته کېدو وروسته طالبانو د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه پیل کړ او د مذاکرې له میز څخه په شا شول چې له امله یې په دوحه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ځنډ رامنځته شو. خو له دغه ځنډ وروسته اوس یو ځل بیا طالبان د سولې خبرو لپاره د مذاکرې میز ته حاضر شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې طالبان ولې خبرې وځنډولې او له خبرو په شا شوي وو؟ آیا دا ځل به بیا د خبرو پیل کومه مثبته پایله ولري او په هیواد کې به په روان تاوتریخوالي څه اغیزه ولري؟ دا او ځینې نورې پوښتنې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي له غړي او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د مشر ښاغلي نادر نادری څخه وپوښتو. تشکر آقای نادری که به خاطر مصاحبه وقت دادین. خب اول از پروسه صلح آغاز میکنیم. فکر نمیکنید شما باید دوحه می بودین، چطور کابل هستین؟ دقیقاً قسم که خبر داریم نزدیک یک ماه بود که بحثا توقف کرده بود. جانب مقابل ما آماده نبود که به مذاکره حاضر شد. به مو دلیل چون یک وقفه طولانی بود و نیاز به ای بود که به بعضی مسئولیت ها و کارهایی که اینجا است به او رسیدگی شود، یک تیم کلان ما از اعضای هیئت مذاکره جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه حضور داشتند تمام وقت و یک تعداد محدود ما که مسئولیت های دیگه هم داشتیم برگشتیم تا به اون مسئولیت ها هم برسیم. اما برای یک ماه بدبختانه هیچ نوع بحثی وجود نداشت، با وجودی که هیئت مذاکره جمهوری اسلامی افغانستان برای سال تمام آمادگی ها را برای گفتگوهای معنادار برای ختم جنگ روی دست داشتن و اینجا هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان، رئیس جمهور و رهبری حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با امو تعهد برای ختم جنگ بارها آمادگی خود نشان دادن. اما متاسفانه ظرف یک ماه گذشته که بحث موجود نداشت، میزان خشونت ها زیاد شد. از خبر دارن که طالبان دوباره حاضر شدن به میز مذاکره و با شمار از هیئت دیدار کردن و این دیدار هم مثبت خواندن. ما دیروز بعد از یک ماه وقفه مجلس مقدماتی اولیه دوباره اتفاق افتید. رؤسای هر دو هیئت در مجلس اشتراک داشتند و سایر اعضا. گفتگوهای مقدماتی است دوباره روی که چگونه جانب مقابل روی مسائل اصلی را که دغدغه و خواست مردم افغانستان است چې دا اوربنسي جنگ پایل ته ورسیږي او افغانستان د ټول یو پوښتنه ښاغلی نادري کېدای شي د خلکو سره همدا اوس پیدا شي چې موږ د مقدمې نه کله وځو، همدا اجنډا او مقدمه تقریبا هیڅ نه وځو ورنه. ولې موږ خو د مقدمې نه وتلي، یعنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیئت د مقدمې نه وتلي دي، ډېر وخت دی چې ورڅخه وتلي دي. موږ ته اولویت همدا ده چې د جنګ ودرېږي. نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولي او موږ هیله کوو او امیدواره یو چې د پرون چې مجلس وسو معناداره وي او دین وروسته هم مجالس معلومات مو طالبان ولې په شا شوي خبرونه؟ مختلف مسائل دوی رسما ندی ویلي، غیر رسمي مسائل دوی مطرح کړي دي. مثلا دوی موږ ته ویلي دي چې موږ د نورو غیر رسمي ویلي دي چې امریکایان به نورو زندانیان هم موږ ته به خوشي کړي. موږ ورته ویلي دي چې وروره امریکایانو سره ګوانتانامو کې کېدای شي یو زنداني، نور خو زندانیان دوی سره نشته. دا زندانیان د افغانستان اسلامي جمهوریت د بندونو چوکات کې دي. که غواړئ چې زندانیان ټول خوشي سي، که غواړئ چې تاسو هم د افغانستان یو برخه اوسئ، خو نو راځئ چې په ګډه ډېر په جدیت د سولو پر مسایلو باندې وغږیږو. د اول نه یې شروع کړو چې د افغانستان ولس اولیت ده او هغه هم دا ده چې اوربند وسي، افغان وژنه بند سي، بیا هم داسې ورپسې ځو. هغه د زندانیانو مسایل هم یوازې چې سوله راشي. هېڅ زنداني یو لاملونه دا ویل چې نور زندانیان هم باید خوشي شي بیا خبرو ته موږ ځو. خو دوی به همداسې غیر رسمي به موږ ته وویله. اوس 15,000 زندانیان مو خوشي کړه. افغانستان خلک
د سولې مشورتي جرګې په ترڅ کې دغه جرأت یې درلوده چې ووایي چې دوی خوشي کړي. د افغانستان ولسمشر دغه جرأت یې درلوده چې ورته ووایي چې صحیح ده، د سولې دپاره دا قرباني ضروري ده، دا به درته خوشي کړو. خو دا د دې عامل ونه سو چې جنگ پایلې ته ورسیږي او افغان وژنه بند سي او د سولې او سیاسي جوړجاړي دپاره ډېر په جدیت بحث پیل سي. اوس موږ غږ هم مقابل لوري ته هم دا ده چې راځئ چې د افغانانو په توګه اولنۍ مسئله چې ارجحیت لري هېواد ته دغه ولس ته هم دا ده چې دا مسلمان ولس وژنه بند سي. د بایډن راتګ په اړه باندې طالبان څه ویل؟ دوی خو رسمي هغه موضوعګیریان یې درلوده چې په عمومي توګه دوی ته ابهام و او طبیعتا ورته به ابهامي، ځینې به خوشبیني، ځینې به دا چې بایډن ادارې اعلان وکړ چې موږ غواړو د دوحې تړون ته بیا کتنه وکړو او له سره یې وګورو. هغه خو د شک ځای نشته چې یو ګروپ چې یو قرارداد کې داخلیږي څه تشویش به ولري. دوی هم به تشویشونه یې درلودی لري. دې دپاره چې هلته ځینې مسایل دا چې دوی تعهد کړي دي او په هغه مخفي ضمایمو کې دي او کیدای شي چې دغه اداره هغه مخفي ضمایم نشر کړي او هلته ځینې تعهدات هغه تعهدات څه شي دي، یا په ځینو تعهداتو کې چې دوی تر اوسه پورې ترسره کړي نه دي او تاسو هم شک لرئ چې مخفي ضمایم شته دوحې تړون تر شا؟ شک نشته، دا خو واقعا یعنی یقینا شته. څه دي هغه مخفي ضمایم؟ ځینې مسایل که راته ووایاست. هغه خو نشر سوي نه دي، په جزئیاتو باندې موږ هم خبر نه یو. په کل کې څه دي؟ په کل کې دا ده چې خو طالبان به تعهد کړي دي چې نورو ډلو لکه چې القاعده یا نورو سره څه رقم امریکې سره مرسته کوي یا نه کوي یا به ورسره ارتباطات ونه ساتي. نور تعهدات هم په هغه کې طالبان هغه سره امریکایانو سره یې کړي دي چې دوی باید خلکو ته ووایي چې شفافیت غواړو، خلک شفافیت غواړي، خو خلک باید پوه سي چې څه تعهدات هلته موجوده. د افغانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا هر قرارداد چې هر خارجي هیواد سره سوی ده ټولې نشر ده، هیڅ شی پکې پټ نه ده. موږ شفافیت او خلکو سره په صداقت باندې تعهد لرو او امیدوار یو چې ټول ګروپونه او طالبان هم دا کار وکړي. کله چې طالبانو سره بحثونه کول، خبرې کول، دا ورته نه ویل چې ستاسو بندیان خوشي شو، اما په مقابل کې تاسو څه وکړل چې د نورو بندیانو د خلاصولو تمه لرئ؟ دا مو په وار وار ورسره ویلي دي. ځینې خو رسمي خبرې دي چې هغه به اوس یعنې غیر رسمي کله چې مخامخ کېدئ ورسره هغه رسمي خبرې چې په مجالسو کې یې سوې ده او په مذاکراتو کې یې سوې ده هغه خو اوس پاتې دي. د دپاره چې موږ دواړو خواو ژمنې دي چې هغه باندې نه غږېږو اوس په عام توګه. خو غیر رسمي بحثونه چې مو کړي دي دوی داسې احساس لري چې دغه یو تعهد و، د دوی غوښتنه و، تعهد و چې د دوحې په د تړون په چوکات کې سوې ده او دوی ځان مستحق بولي چې دا باید خوشې سوې او دا خوشې سوې ده. خو دوی پوهیږي چې دا که د افغانستان ولسمشر، د افغانستان خلک د لویې جرګې د مشورتي لویې جرګې د لارې نه دا فیصله نه و کړې چې دا خلک خوشي سي، امریکایان به دغه صلاحیت نه درلوده چې دوی خوشي کړي. په دې باندې غیر مستقیم اذعان شته، خو د دې دپاره چې یو بل ګروپ د خپل سیاسي اهداف او نظامي اهداف لري اذعان نه کوي ورته. کله کله په بحثونو کې دا ورته ویل چې تاسو دلته موږ سره مذاکرې ته حاضر شوي یاست، اما په افغانستان کې خلک وژنئ، بریدونه ترسره کوئ، په وار دوی دا مسؤلیت منه ویل چې موږ کوو؟ په وار وار مو دا ویلي دي، په وار وار مو دا ورڅخه غوښتنه سوې ده چې راځئ چې شخصي غوښتنه یا په مذاکراتو کې هم د غیر رسمي بحثونه چې یو بل سره مو درلوده په دهلیز کې، په دې خوا اخوا هملته په د مذاکراتو په صحنه کې، دا چې خلک وژل کیږي، بېګناه بېوزله خلک وژل کیږي. دا څو ورځې په کابل کې څه حال جوړ ده، په ولایاتو کې څه حال جوړ ده. مثلا موږ مثال ورکړي دي چې دغه دوه ښځې آخرنی مجلس چې دغه پرونی مجلس نه مخکې د جنوري په 11 تاریخ کې و،
هماغه یو ورځ مخکې دغه دوه ښځینه قاضیان بېګناه ملکي خادم خلک شهیدان سو دوی سره شریک سوی ده د دوی بحث اکثر هم دا ده چې خب جګړې دي موږ جنګ کوو د ځینې مسؤلیت دوی اخلي د ځینې دوی نه اخلي انکار کوي خو موږ پوهیږو چې دغه جګړه چې روانه ده که یو بیل ګروپ هم راځي یو کار کوي زمینه خو دغه جګړې د وجې نه دوی زمینه برابر کړي دا بستر د ناامني چا جوړ کړي دي او دوی هم باید مسئولانه په دې باندې متوجه اوسي اوس د ملګرو ملتونو یو بیطرف نهاد ده د دوی گزارش نشر سو د ملکی تلفاتو شمیر ډیر پورته تللی دي او ټولیزې هم یا اکثره نه د طالبانو د اقداماتو او د دوی د حملاتو د مخالفینو د حملاتو په وجه ښاغلی نادري په ټوله کې طالبانو کې څومره دا اراده ویني چې دوی غواړي د افغانستان لانجه د خبرو د لارې یعنی سیاسي لارې نه حل کړي اوس خو وختي ده چې ورته قضاوت وکړو خو یو شی تر اوسه پورې چې موږ ګورو ځینې نښې نښانې ته باید توجه وکړو او هغه ته په خپل تحلیل کې ورڅخه بهرهمند سو اوس چې ګورو څو میاشتې تیر سو تقریبا 5 میاشتې تیر سو او په دې کې موږ ډېر لږ پرمختګ لرو موږ غواړو چې هغه استعجالیت لرو غواړو چې ژرتره اصلي بحث طالبان پراپر تاسو چې د افغانستان حکومت اراده نه لري د سولې لپاره سوله تخریبي ده اصلا موږ چې د کابل نه تللي یو د افغانستان ولسمشر او د مصالحې شورا رهبري اعضاوې یوازې یو شی ویلي دي هغه همدا ده چې تاسو صلاحیت لري چې د سولې د راوستو دپاره مذاکره وکړي دغه یو فرصت ده یو دروازه خلاص سوې ده یو فرصت ده د افغانانو دپاره دغه دروازه خلاص وساتي او مذاکرات ډېر په تعهد او په خلوص نیت یې مخته ویسي او موږ په هماغه خلوص نیت دغه مذاکرات کې داخل سوی ده بالکل موږ همالته فیصله مو کړې دي بحثونه راغلي دي همالته موږ هیات فیصله همالته په میز باندې مو کړې دي د اخوا نه ځینې وخت ضرورت مشورې ته دوی درلوده هغه ده اوس چې دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نسته په اصلي مسایلو باندې نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنګ باندې اراده لري او که په سوله باندې یو نیوکه تاسو ته متوجه کیږي چې په دومره وخت کې ولې ونه توانېدی چې طالبان یا د دوی پلاوی قانع کړي چې مذاکرې ته کینی خبرو ته کینی دلګرمه شي ولې دلګرمي په څه شي کیږي آیا یو مذاکره داسې کیږي چې ورته زاري وکړو او د افغانستان خلکو د دلیل او منطق د لارې د دلیل او منطق تاسو هماغه درې اولنۍ میاشت چې بحثونه جریان درلوده هغه طرز العمل کاری باندې دلیل او منطق د افغانستان د اسلامي جمهوریت د هیئت ډیر اوچت و همدغه وجه یې و چې هغه دوه عمده مسایلو باندې چې دوی ټینګار کوله موږ له خوا نه استدلال او منطق موجود و چې نه د افغانستان خلق نه د افغانستان نایواله شریکان هیئت ملامت کړي نه دي د دې دپاره چې موږ منطق پورته و او هغه توجیه لازم درلوده او ملی دریځ هغه دوه مسایل کوم هغه دوه مسایل تاسو پکې خبر یاست یو ورباندې زیات خبرې سوی ده یو دا چې افغانستان د ټولو افغانانو کور ده که اهل تسنن ده که اهل تشیع ده د دوی او که هغه مسایل چې مخته کیږي بغیر د تبعیض د ټولو ادیانو او اقوامو پر مخ چې تبعیض ورباندې نسی د دوی حقونو ته پام کولو او د افغانستان هغه همه شموله ټولنه چې ده د هغه په چوکاټ کې مخته ولاړ سي موږ دریځ همدا و بالاخره هماغه شی خوشبختانه د دوی د لورې نه ومنل سو بل شی د دوحې تړون و چې دوی غوښتله چې یوازې اساس د مذاکرات د دوحې تړون وسي چې هغه مو بحثونه زیات ورباندې وسو او اوس اساس د مذاکرات 4 شیان ده چې یو پکې دوحې تړون درې نور کوم شیان دي یو د افغانستان د خلکو غوښتنه ده د سولې په خاطر چې هغه
د لویې جرګې د لارې نه خلک خپل نظریات ورکړي دي په نورو نظرسنجیو کې په هغه کې خلک هغه کړي دي. بل شی د افغانستان مخصوصا د ملګرو ملتونو تعهد هغه اعلامیې دي او غوښتنې دي چې دوی هغه وکړي چې د سولې دپاره یې کړي دي سره د 1425 قطعنامه د ملګرو ملتونو د شورا لخوا د موږ تفسیر همدا ده او بیا د دواړو خواو هغه سیاسي اراده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر او د عالی شورا د مصالحې د دوی غوښتنه او د طالبانو لخوا د دوی د رهبري د غوښتنو پر اساس دغه مذاکرات مخکې داسې ویل کېده چې طالبان کله خبرو ته یا مذاکرې ته تاسو سره مخ کېدل نو دوی داسې فکر کوو چې یعنې موږ فتح خواته روان یو او تاسو په یو ډول باندې یعنې د هر څه ومنئ. د طالبانو په رویه کې په روحیه کې څومره تغییر راغلی دی اولې ورځې نه تر اوسه پورې مثبت یا منفي؟ تغییر خو ضروري ده چې دوه خوا چې مخکې یو بل سره مخامخ ناست نه وو تفسیرونه تعبیرونه په افرادو باندې موجود وو او خپله هغه په وضعیت باندې موجود وو. کله په بحثونو کې دوی هم وپوهېده چې موږ یو هیئت یو د افرادو څخه جوړ نه یو او یو ماموریت لرو او هغه ماموریت د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نمایندګي دلته ورکول سوې ده او هلته موږ ناست یو بحثونه کوو. کوششونه جریان درلوده چې موږ ته ووایي چې والا تاسو ګروپونه یاست افراد یاست خو دوی ولیدله چې تر اخره پورې او زه فکر کوم چې دوی دغه قناعت ته هم رسېدلي دي چې دغه یو هیئت ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نمایندګي دلته ناست ده او صلاحیت د کار هم لري. افغانان خو اوس دوی هم افغانان دي موږ هم افغانان یو. دوی متاسفانه په یو هغه خواته روان ده چې واقع سوي دي چې نظام سره په جګړه کې دي د دوی افکار متفاوت دي بحثونه سره کوو په افکارو باندې واقف کیږو په ځینو مواردو کې دوی هم په دې باندې پوه سوی ده چې دغه افغانستان یو متفاوته افغانستان ده پرمختګ پکې سوی ده خو یو بل سره آشنایی پیدا کیږي سلام علیک پیدا کیږي یو بل سره سترمشي کوو ټوقې کوو خو دوی هم پوهیږي چې دوی چا سره مخ دي دلته یو د دوی مخالفین ده چې موږ یو نظام یو د افغانستان اسلامي جمهوریت هیئت دي او موږ هم پوهیږو چې دوی هم په جبهه کې موږ سرتیري سره په جګړې دي او موږ سرتیري د افغانستان پر افتخاره ملي او امنیتي ځواکونه هم د دوی کسانو سره په جګړه کې بوخت دي او بل وژنو. نو دغه پوهه موجوده ده د دې سره د انسانانو په توګه د افغانانو په توګه هغه درک اوس پیدا سوی ده چې که وغواړو حداقل موږ سره دغه درک پیدا سوی ده که وغواړو که اراده موجودي دغه هیواد د ټولو افغانانو کور کیدی شي. یو بله خبره د بهرنیو لاسوهنه څومره دی هلته یا ستاسو په ټیم کې یا په هغوی باندې څه داسې علایم شته؟ موږ په ټیم کې هیڅ د بهرنیو لاسوهنه نه تنها چې موجود نه ده بهرنیان ځینې وخت بهرنیان موږ د نړیوال شرکاو په توګه ځینې نظریات کې ورکړي دي هغه نظریات شفافه داسې نه ده چې موږ سره چا کول چې تاسو د افرادو په توګه وښیي نه یو ټیم په توګه باندې هغه خو اخوا د طالبانو مقابل لور خدای هر ګروپ هم دا کوشش کوي چې خپل مقابل لوري داسې وکړي چې ضعیفي کې او په افرادو وویشي خو دا خو یو طبیعي مسله ده او دوی هم دا کار کوله اوس ورته هغه ثابت سوی ده. د موږ له خوا نه که خارجیانو سره په تماس کې کوم تماس واقع سوی ده ډېر شفافه ده یعنې داسې یو شی نه ده چې موږ پټ کړي دي یا او خارجیان هم دې باندې پوهیږي چې دغه هیئت دومره صلاحیت او ظرفیت لري چې دوی ته یو شی ویل او دوی همداسې د دوی په مشوره یې ومني ناممکنه ده. موږ هغه د نظام هویت د نظام هغه صلاحیت د نظام اتوریته په هغه کې مساطلې دي او موجود ده. هغه کله طالبان سره خبرې کړي طالبان غواړي څه
یو دقیقه چې دغه نه مخکې دا چې اخواته چې خارجي نفوذ امکانات و دا شیان سته یا نسته دوی باید ثابت کړي چې نسته ورباندې اتهام سته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی و یا نور ځایو ته چې تللی و هغه ویډیوګانې چې نشر شوې ده هغه مجلسونه چې شوې ده شفافیت نسته چې په دغه مجالسو کې څه بحث شوې ده اتهامونه شته دوی باید دا اتهامات سپین کړي خلکو ته باید لکه چې موږ نظام شفاف ده او افغانان هم داسې یو نظام غواړي هر ګروپ چې نورو هیوادونو سره ګروپونه چې نورو هیوادونو سره ارتباط لري دوی باید خپل هغه ارتباطات تعریف کړي او خلکو ته ووایي چې څه رقم ارتباطات صلاح ورکوي پیسې ورکوي مشورې فکر ورته ورکوي فکر ورته قرارداد ده کوم شی ده نو دا ضرورت ده چې واضح خو نه غواړي چې موږ غواړو چې بیرته اسلامي امارت راشي یا هغسې دوی خود په رسمي اعلامیو کې د دوی ټینګار غیر رسمي هم دا غواړي په غیر رسمي هم ځینې وخت دا وایي ځینې وخت نه وایي اوس دا خو یو بحث ده بحث یو وارې مخته ولاړ سي په هغه باندې هغه رسمي موضوعګیریانې هم دا ده خو افغانان ډېر په ډاګه یې کړي دي چې بغیر د یو نظام نه چې د خلکو د آرا نه وتلي نور نظام ته یو بله مسله نه یې غواړي او نه ورته آماده دي نړیوال ټولنه هم دا خبره کړې ده چې یو بله موضوع ده چې دلته ورباندې بحثونه کېږي سیاسیون طرحې ګرځوي د موقت حکومت طالبان هم که څه هم تر اوسه پورې په رسمي توګه د موقت حکومت خبره نه ده کړې یوازې عباس ستانکزي په مسکو کې ویل چې ښاغلی غني د استعفا ورکړي سوله راځي دوی په خپلو بحثونو کې د موقت یا سرپرست داسې کوم حکومت غوښتنه یا خبره کړې موقت حکومت د افغانانو په خیر نسته او تاریخ هم دا ثابت کړي دي او هغه بحث هلته واقع شوی نه ده دا بحث دوی رسمي او طالبان رسمي دغه مسله مطرح کړې نه دي دغه خبره چې ښاغلي ستانکزي په مسکو کې وکړي په بحثونو کې هم کړي دي دا خبره چې ښاغلی غني د استعفا ورکړي بیا سوله راځي نه موږ پر مخ دا کار نه ده سوی صحیح ده چې بحثونه ځینې وخت ډېر توندې بحثونه په مجالسو کې شوی ده هغه همالته پاتې سي اوس تاریخ بیا انشاءالله چې هر یو وارې سوله راشي بیا هر یو خپل هغه خاطرات په ترڅ کې خلک حق لري چې دې باندې پوه سي چې هلته څه بحثونه اوس رقم اوس د عام بحث دپاره نسته خو هلته توندې خبرې جدي بحثونه ډېر توندې خبرې واقع شوی ستاسو د خوا نه که د هغوی د خوا اکثرا هغه ده موږ زغم او حوصله دا لرو او دغه توصیه هم موږ ته شوې ده د افغانانو دلته چې موږ د هیات په توګه د تګ نه مخکې خپل ولس سره مرکز کې او ولایاتو کې هر یو لکه چې ما سفرونه مې کړي دي ولایاتو او خلکو سره مې لیدلي یوازینۍ توصیه د خلکو ماته هم دا و چې حوصله ولري زغم ولري د افغانستان د سولې دپاره ځان باندې فشار راولي خو دا په جګړه باندې تبدیل مه کوئ د افغانستان ولسمشر هم دغه توصیه کړې دي د افغانستان عالي شورا د مصالحې هم دا توصیه کړې دي او د دوی نه پورته هم دغه د افغانستان ولس هم دا موږ خپل هغه حوصله او زغم ساتلي څو پوښتنې نور هم لرم د سولې په تړاو که لنډ ځوابونه راکړئ یوه مسله دا ده چې ځینې رسنیو داسې رپورټ خپور کړي چې ګواکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله پاکستان کې مړ شوی یا وژل شوی دی د طالبانو په منځ کې داسې کوم څه احساسېده چې واقعا د دوی مشر نشته یا دوی په خپله څه ویلي دي داسې تر اوسه پورې خو داسې دوی شی نه دی ویلي نه رسمي نه غیر رسمي خو تاسو د دې شاهد یاست چې د دوی مشر ملا محمد عمر چې وفات سو ډېر وخت و چې پټ و هېڅوک به شی نه ویله افغانان د دې توقع لري چې هر هغه کسان یا سیاسي یا نظامی ګروپونه چې طالبان یو نظامی ګروپ دي چې ادعا کوي چې د افغانانو دپاره په جګړه بوخت دي چې نه دي افغانانو دپاره جنګ ضروري نه ده سوله ضروري ده افغانان حق لري او د دوی نه هم غوښتنه کوي شفافیت ولري خپل په هر مسله کې افغانان ته گزارش ورکړي او افغانان ورباندې پوه اوسي چې څه کوي څوک شته څوک نسته افغانستان هغه افغانستان چې 20 کاله مخکې و 25 کاله مخکې اوس نه ده د افغانستان ولس هر ځوان هر کشر او مشر دې باندې پوه ده او دغه حق باندې هم پوه ده چې معلومات ته باید لاسرسی ولري باید دې باندې پوه اوسي چې
څوک چې ادعا کوي چې یو نظامی مشر ده آیا هغه موجود ده که نه ده. افغانان به اعتماد سوی ده د دې دپاره چې سخت روزګار تیر کړي دي. همسایه‌ګانې موږ او تاسو ګاونډیان ډېر کارونه موږ پر ضد کړي دي. اوس آیا دوی بیا هم یو لوی خبره د افغانانو څخه پټ ساتي لکه چې مخکې یې ساتلې وو، او یا غواړي چې هماغه دوی په خپله غواړي چې شفافیت ولري؟ نو دغه عدم اعتماد ته باید دوی ځواب ورکړي. ښه، دا ځل که سولې خبرې پیلیږي او مذاکرات ته ځئ، لومړۍ غوښتنه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي طالبانو سره څه وي چې ورسره مطرح کړي او پرې باندې ټینګار وکړي؟ خو د افغانانو غوښتنه لومړنۍ او اولنۍ غوښتنه چې ورته ارجحیت ورکوي او ورته استعجالیت لري چې جنگ بند شي، اوربند ده. دغه د موږ له خوا نه ده، د دوی له خوا نه چې هر شي موږ حاضر یو چې دواړو د دوی پر اجنډا او د خپل پر اجنډا، یعنې ستاسو اجنډا به اوربند وي؟ اوربند د افغانانو اجنډا ده، د افغانستان د خلکو اجنډا ده او موږ د دوی مامورین یو چې همدغه مسله مخته بیایي. ښه، راځو ځینې نورو پوښتنو ته. اصلاحات اداري او ستاسو د ادارې په اړه باندې همزمان هر دو وظیفه شما مصروف مذاکرات صلح در دوحه بودید، چقدر تاثیر گذاشته بالای کارهایتان در کمیسیون؟ آنچه اتفاق افتاده در ظرف چند سال گذشته، مخصوصا 3.5 سال گذشته در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی است که نهاد ما در اطراف یک فرد نساختیم. نهاد بر اساس سیستم‌ها، پروسه‌ها و ظرفیت‌هایی که در داخل نهاد است. در نبود شما هم کارهایتان پیش میره؟ در نبود من تصامیم میره که نیاز است من بگیرم از طریق تکنولوژی یا وصل هستم که او تصامیم بسیار محدود است. من شیوه مدیریت من است که صلاحیت‌ها را تفویض بکنم و در تمام مراحل نهاد صلاحیت‌ها تفویض شدن. من از هر رئیس اداره، از هر کمیشنر اداره، از هر رئیس عمومی و از رئیس و مدیرا خواهش و آرزوی دوامدار من است که صلاحیت‌های خود تفویض بکنن. اداره برشان اعتماد میکنه و اعتماد بر اساس یک سلسله مسئولیت‌ها برشان داده شده، حسابده هستند اما صلاحیت تصمیم گیری را دارند. به همون دلیل است که وظایفی را که مکلفیات های کمیسیون است در ماهایی را که ما نبودیم به وجه احسنش از طرف همکارا و خود نهاد به پیش برده شده. خب. از اون لحاظ نگرانی نیست. چند موضوع دیگه است. یک موضوع سرپرستی است. ما گزارشتان روز شنیدم در پروسه حسابدهی موضوعات رو یادداشت کردیم. یک موضوع سرپرستی است. خب یکی خود در سطح حکومت است که رئیس جمهور در کابینه پیش از اشاره کرده بودند که مشکلات سیاسی است، چون دکتر صاحب عبدالله باید افراد خود معرفی کنه من حیث سرپرست باز برن به پارلمان. اما چیزی که مربوط شما میشه، در اکثریت اداره رؤسا تقریبا سالا میشه سرپرست هستند. چرا حکم رئیس جمهور موجود است که باید پایان بیابد؟ بله. در مجموع در کل اداره افغانستان بستای اول و دومش حدود 2900 چند بست است. مجموعش 200 چند بستش بستای اول است، 2000 چند صد دیگهش بستای دوم هستند. در مجموع اینا نزدیک به 12% یعنی 360 چند بست است که سرپرست بودند. از او ما حدود 134 بستشه در می هفته گذشته تقریبا در حالت تکمیل شدن است که برای تمام ادارات معرفی شدن که پیشنهادشان آمده است که اونا هم از طریق رقابت بودن که امضای ما و حکم جناب رئیس جمهور درش گرفته شد. ما امیدوار هستیم که حداقل تا ختم ماه حمل سال جدید یعنی حدود حداقل 3 هفته تمام او 300 چند بست از سرپرستی خلاص شوند. اما یک نکته را به یاد داشته باشین، در هر کجای دنیا شما در طول سال ضایعات دارین. ضایعات نرمال را برای مدیریت منابع بشری که قبول کردن بین 5 تا 7% کل تعداد منابع بشری است که ضایعات داشته باشه. اما در افغانستان متاسفانه این ضایعات زیادتر است به دلیل تقاعد، به دلیل متاسفانه مریضی و یا ترک وظیفه. خب ما امو استاندارد 5 تا 7% هم اگه بگیریم با شرایط افغانستان 10%، یک چیز نرمال است که به صورت دوامدار شما بین 200 نفر از وظایف خود که ترک کردن تا که نفر بعدی میای وظیفه را اشغال میکنه، یک خلا سرپرستی باقی بمانه. وظایف اداره باید به پیش بره. حال کاری را که ما کردیم در گذشته 3 سال پیش شما اگه یک بست رقابت میگذاشتین
اول شرایطش بسیار گنگ و مبهم بود. ما عد اوسط 9 ماه را در بر می‌گرفته برای یک پروسه رقابتی، ولی 18 ماه هم بوده برای یک بست. خب ما او را تقلیل دادیم که برای فعلا در صورتی که تمام عناصر شامل در پروسه که وزارتخانه است اونا هم همکاری لازم و به وقت خود بکنن، ما در 45 روز از مرحله اعلان تا آغاز به کار فرد کاندید برنده بس تکمیل میشه. این یک تحول قابل ملاحظه به وجود آمده. این استاندارد شما اگر در منطقه هم ببینین از اینکه نه تنها که بهتر نیست که به مراتب وقت بیشتر میگیره. ما با استفاده از تکنولوژی و با کارگیری ظرفیت‌های خلاق خود جوانای افغانستان و مردم افغانستان تانستیم به مصارف بسیار کم مؤثریت را ایجاد بکنیم که سرعت باشه. در بعضی بسته‌ها یقینا وقت بیشتر میگیره. بعضی وقتا ما یک بسته اعلان میکنیم، وزارت محترم تقاضا میکنه که خیلی باشه، ما یک پروژه بسیار عاجل داره میختم شوه، باز تقاضای مجدد رسمی دیگه میکنه، گاهی وقت حتی تا 3 ماه هم طال میخوره، ولی ما اجازه بیشتر از او برای اکثر ادارات ندادیم. کوشش میکنیم که در وقت خود انجام شود، ولی نیاز به کار مشترک تمام. میشه بگوید چه تعداد بسته‌های خالی داریم در سراسر افغانستان؟ بسته‌های خالی را ما سرش به خاطر از اینکه آمار دقیقش باشه کار میکنیم. سال گذشته را میتونم که چون ما تکمیل کردیم و اونا را استخدام هم کردیم، ما حدود 20,000 و نزدیک 20,400 بسته خالی بود که به رقابت گذاشتیم در سراسر افغانستان. نزدیک 500,000 شهروند ما در سراسر کشور در این رقابت‌ها اشتراک کردند و کل از اینا در ظرف 1 سال تعیین شدن. در ظرف 8 سال گذشته، در ظرف 3 سال گذشته، در ظرف 3 سال گذشته نزدیک 80,000 بسته خالی را ما تشخیص کردیم، بررسی کردیم که امی بسته نیاز اداره است و یا نه، یعنی توجیه شغلی داره و یا نه، و بعداً او را به رقابت گذاشتیم و مردم استخدام شد. یک بخش عمده بستای سطوح پایانی مقطع ورودی 56 بودن و بستای معلمین بودن که سابق به انواع مختلف و بسیار بعدش استخدام می شد و ما خوشبختانه نزدیک 1.5 میلیون انسان در او افغان ما در او زن و مرد اشتراک کردن. یک موضوع دیگه که می‌خواستیم به او اشاره کنیم، شما مقرر میکنین اما شاید در جریان باشین چند وزارت تقریبا چندین کارمند خود منفک کردن. وزارت فاید عامه بوده، وزارت معدن بوده که منفک کردن. این خلاف قانون نیست؟ چون بستای رسمی بودن اونا کار میکردن. اداره به خاطر افراد و به خاطر بستا ایجاد نمیشه. اداره به خاطر اهداف انکشاف ملی افغانستان و ارائه خدمات ایجاد میشه. پس تشکیل اداره هم نباید ضرورت موقتی منفعت یک فرد دنبال کنه، بلکه ضرورت منفعت عامه را دنبال بکنه و اهداف انکشافی و اهداف خدمات رسانی خود دنبال بکنه. در صورتی که تنقیض تشکیل یک اداره و محدودیتش و یا تعدیل بستا به منظور عموم منفعت عامه صورت بگیره، در او صورت هیچ مشکل قانونی و حقوقی ندارن. اما متاسفانه گاهی اتفاق میفته که مسئولین ادارات به خاطری که از شر یک فرد خود خلاص کنن و یا یکم کارشان خوششان نمیه، تلاششان این است که عمو بسته تنقیص بکنن تا جایی که مربوط به ما میشه. تشکیلات وقتی میایه به کمیسیون، همکارای ما تا آخرین لحظه تلاش میکنن، استدلال میکنن، جلوگیری میکنن از تنقیصات و تعدیلات را که به خاطر اهداف فردی صورت گرفته باشند. در اون صورت مثلا اگه ادارات، مثلا یک وزارت 700 بسته تقلیل میته، اول باید توجیه بکنه که دلایل تقلیل بسته چی است. اگه کاهش هزینه های مصارف بودجه جاری است، قابل توجیه باید باشه که به او بسته دیگه نیاز نداره. در گذشته تو بود که اول تشکیل می ساختن، یک بسته می ساختن، با شما تماس گرفتن. او تعدادش که ما امضا کردیم برش
و ما خود ما هم باز پروسسش کردیم، تحلیل کردیم، مشوره بر جناب رئیس جمهور دادیم و بر اساس مشوره ما رئیس جمهور امور تایید کرده. بله او تعداد داره که افراد بدون طی مراحل قانونی منفک میکنن، او در او موارد مشکل داره و ما دوباره او افراد در مواردی که آمدن به کمیسیون شکایت کردن، بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون در امور ذاتی از اونا مصاحبه صادر کرده و گزارش از ما برای یک سوال دیگه است که خب پارلمان افغانستان در بودجه 1400 که پیشش از اونا بود معاشات تقریبا ازدیاد بخشیدن. تا این لایحه هم باید تغییر کنه سوی شما لایحه معاشات؟ لایحه معاشات مربوط به وزارت محترم مالیه میشه. خب. اما ما برای وزارت مالیه به صورت مکرر در جایی که مشوره تخصصی کمیسیون نیاز داشته برایشان مشوره دادیم و در تحقیقاتی را که برای بهتر شدن پرداخت‌ها برای تمام کارمندای خدمات ملکی افغانستان ضرورت بوده، اونا را برایشان رسمی هم مشوره و تحقیقات انجام دادیم و برایشان دادیم. اما صلاحیت بررسی از او و تصمیم نهاییش اول مربوط به وزارت مالیه میشه، بعد از او در حدود استطاعت مالی افغانستان که پارلمان افغانستان باید در چوکات ببینه و اولیت بندی ها را حکومت افغانستان باید بکنه. صلاحیت حکومت است که اولیت بندی های بودجه‌ای خود تنظیم بکنه، بعدا پارلمان به نیابت از مردم افغانستان فیصله کنه که کدامش یمی اولیت است یا نه. خب به عنوان آخرین پرسش غواړم ستې پوښتنې په توګه پوښتنه وکړم چې بیرته دوحې ته کله ځئ؟ که در نن منتظر یم چې د بحث په جدیت توګه پیل شوي او معناداره بحثي زه به سبا ته به انشاءالله ولاړ شم. او وروستی پیغام مو د افغانستان خلکو ته چې دا ځل به په دوحه کې څه وکړئ؟ ما پیغام همیشه دغه یو شی ده، خلوص نیت باندې تللی یو، د دوی د غمونو د کم کولو دپاره هلته ځو، د هیڅ ډول سعی کوشش او تلاش څخه ډډه به ونه کړو. هغه شهامت او جرأت چې دوی موږ ته یې ورکړي دي، په همغه جرأت او شهامت د سولې د راوستو دپاره مقابل لوري سره بحث وکړو، په اعتماد په نفس باندې ورسره بحث وکړو، په جرأت باندې ورسره بحث وکړو او یوازینی شی چې د دوی څخه غوښتنه لرو چې افغانان ټول او افغان ولس د سولې د راوستو دپاره دوی هم په ګډه طالبانو باندې هم فشار واچوي، ټولو اړخو باندې غوښتنه یې همدا وي، د افغانستان حکومت هم دې باندې حاضر ده، د افغانستان اسلامي جمهوریت همدغه غوښتنه یې دي چې سوله راشي. فشار اخوا باندې ضروري ده چې دوی هم سولې ته آماده شي چې انشاءالله یو آزاده آباده او د سولې پرانا ژوند کول ټول افغانانو ته برابر شي. ډیره مننه کوم ښاغلی نادري. مننه کوم تاسو. سلامت شئ. ډیره مهرباني.